کار به زیات ستړی دی انشاءالله زر بیا ځله پر بیل یاد کار په باسم. السلام علیکم. وعلیکم سلام شریف راجا. خیر څنګه یې ښه یې؟ څنګه یې؟ ته څنګه یې؟ طبیعت برابر دی؟ جوړ سلامت یې. یار ستا یار څه پټه پرې کړي ده بیا څه کیسه جوړه سوي ستا او رفیق وا مورد الرفیق خوا به دی سوی دی داسې دی داسې ما درته وویل دا لکه دا کم اصل سړی دی ته خو چا درته وویل؟ یار هغه ګرد کلی غږېږي ما شریف جان از دغسې دی رفیق هغه اوس هم زما یار دی زموږ هېڅ اختلافات نشته. یاره ته په ستا په خوله کې د دی درګوټ کوي ته په سړیو نه پوهېږې د شیطان په غوږو کې د کاڼي پراته وي ته هېڅکله په سړیو نه پوهېږې ما درته وویل دا نه دا را ترخه پیاله لا نه ارځي زما ډېر پوخ یار دی زما داسې یار دی چې په هغه کې زه بلکل د چا خبره نه منم ډېر یار مې دی هغه داسې یار مې دی چې ورور زما په ملګرو کې زیات ښه ملګری هغه رفیق دی. سړی ته په سړیو نه پوهېږې ما درته وویل دا دونې مطلبي سړی دی یا زما زړه نه مني ښه سړی نه دی به زیاته خوښه زما ډېر نږدې ملګری دی او دا زما خبرې سوار ما وکړې زه خپله زیات سلام نه ور اچوم یا زما خو ما خپل وخت نه ورسره لګېدم نه د سړی نه ما رسول دا سړی لکه ولا تا پر چی خوا به دې سوی دی بس چینی خبره دونې خبره نه ده هغه بېرته ختم کېږي دونې خبره نه عام خبره ده هغه عام ملګري یاره زه خامخا کار لرم نوبته زه کار زما ډېر ښه ملګری ځه ورسه په مخه شه ورسه کار به زیات ستړی دی انشاءالله زر بیا ځله پر بیل یاد کار په باسم. السلام علیکم. وعلیکم سلام شریف جوړ تکړه چیرې مسلمان ورک یاره دا چې خوا محبت د سوی محبت څنګه لاس ترېره کړې دي یاره وچتیه څنګه لاس راغلی پر چیز خوا به دی بیا څه کیسه جوړه سوي ما درته وویل دا لکه دا سړی لکه ته زما ګی نه منې مړه محبت ما باندې د کښېنوټۍ ګی راغلی دی چې څه دارنګه کیسه نه ده مړه علت ته غلط پوه سوی د شیطان په غوږو کې د کاڼي وي دا یو سړی نه دی دا هېڅ معنا نه ما تا ته له وخته ما ورته دا یې لکه ته زما ګی نه منې نو نه منې زه ستا بس نو څه درته وایم یاره دا محبت خان پر ما دوغن ګران وی زما د زړه ټوټه وه پرون ما لیاویزې ولګولې د تالنډ غه بې وی مه په چکر که وشتیا حیا ګی دی ته څه کوې دا سړی خو د کوچلاغ د ویزې اخلي هم دا خو ته کوچلاغ ته څه کوې بله یې راته وکړه ویل یې ویل د ده پلار ماړو ما 10,000 روپۍ ورکړي دي دا چې غواړم د خدای دپاره مې کړي اوس یې نه ورېله کوم چې غواړم خامخا یې ځم غواړم نه یا کړې وه تا ته د پټول که ګرځته په بازار کې په بازار کې په هوټل کې ناست وي نارې پسې راولې دا پیسې سهار راکړه بس چې ورېړم دا پیسې تیار کړې سهار یې زه ورلمه دا یوه معنا بس سهار راست د خپل پیسې ورله هلته یې ورتسي زم سلام دې بندوم پیسې ورتسي که بس ما او د ده پټ دله بس و ما ته اجازه ده د دغه بلاس دواړه مې وځو دا به که یې دا سړي ته وایي بل ورځ ماله مخ په مخه نیسي را بس زه نه شم ورتللی زه نه دا نمبر خو د ده نمبر بس نمبر یې اوس ما ډیلیټ کړ بس دا ختم شو دا فارغ څه حال دی څنګه یاري دی عجبه ده نن سبا یاري تر هغې راورسېد 10,000 روپۍ راکړي په یاري دوستي به اوس بیا هوټلان دي بازار دی دنیا یې خبره کړي توبه څنګه زمانه ده شیطان په غوږو کې د کاڼي اوس به څه ورته وایم یاره به دواړه به راپسې پړوي کې اچولی دي خیر دواړه به په ککرۍ پلې کې اچوي که زه ژوندی وم خیر به وي نه السلام علیکم محبت خانه څنګه نوګي مې راولګېده د شیطان په غوږو کې د ډبرې وي بیا د څه شي نوګېده ګوره ستا یار مې ویل دی د ښځو پارن زه له تا ولاړم ورغلم په بازار کې نارې پسې راوهلې ما درته وویلې دا سړی لکه تا ګی نه مانه چا نارې درولې چا نارې نو به یې څوک دی نو رفیق به یې څوک وي نو څنګه نارې دا درولې که مسل دی که مسل ته نه پلمې نارې څه نارې درولې کومه خبره وه دا 10,000 روپۍ د پلار په مرګ راکړي دا چې ټکي ورله ستا نمبر یې دغه رنګه راواخېست زما له مخکې دغه رنګه ډیلیټ کړو دغه ده ته وایي زما نمبر د ډیلیټ کړي جنازې له نه راځي نه جنازې له ورځمه 10,000 روپۍ د دغه دي اخ نو زه له جوه نه در کوم ده راکړي قسمه دی به ده راکړي دا ته څه یې راکړي دا بس ما د ده خپل کار ده کوي خپل به کوم ډېرې غټې خبرې وکړې ما د هالنډ لګم که تالنډ لمه به وي بل رنګه ستا نمبر یې پر هغه ځای ډیلیټ کړ ما پرون تا ته وویل بله ورځ
تا ګی نه منل دا ته اوس دا کومې خبرې ما خو ملګری زما په ملګرو کې ښه ملګری دا ما سمرلی وي دا خبرې بیا څنګه کولی ما کله د پیسو ما پیسې کله په دغه نیت ورکولې او ما کله دا سوچ وي دا ما زه ولیاړم ستا پیسې ورکړې تا خو د دا لپاره کول چې ته زما یار دوست یې پر تا غم دی دا پیسې واخلې نه په آخرت راکوم یا په دنیا راکوه زه هم او په بله ورځ بس زه لاړم زه نو هم قسم دی که موږ نو هم بیا دارنګه بس دغه یې بېلیارې لکه کوم چې ده دا کوم ما تا ته اوله ور ته خو زما خبره نه منې زه ستا کوم ته زما خبره نه منې د شیطان په غوږو کې د کاڼې وي ته زما خبره نه منې زه نو هم دغه نمبر ډیلیټ کوم ته نو بیا او مړانه زه ولاړم ته د مرګ ډیلیټ کړه ما ډیلیټ کړئ که د زه بیا ورسره ویندم پر مخ راته دا دې موږ دا نمبر ډیلیټ کړل نو داسې خو بیا نه بیا تا بیا تا موږ بل څوک شناخته نه لرو او یا بیا تا په موږ وخت نه تر اوس به سمه میله جوړوم اوس موقع ده د شریف چې روان دی دی باندې ما ته څه ته شیطان شک کېږي دا به معلوموم شیطانت خو نه کوي دا څنګه د زموږ مابین کې دنګه تیز کېږي د خو زه ګسه نه ورځم اوس هم د دوی د رفیق هغه د کور په خوا روان دی اوس به معلوموم ته واله د چی روان او یار کای خو ناست دی د شیطان غوږونه د کاڼي یا کای خو ناست دی کار به باسم ودرته ورسم او د روان دی اوس به کورم ته د پسې ورځم به ادې چې در روان دی د رفیق اوس به کورم ولاړې اوس پسې ورځم والخرڅ به زه درکړم له کوره ګرانه چټ پر دنیا ښه ګرانه چټ پر دنیا ښه وعلیکم سلام بخیر څنګه څنګه کې دا نو سیکس تور چای غاړي نه کې خوان نه کوي یاره ته بیا هم د مړو میړه یو نو کې خوراړي شیطان په غوږو کې د کاڼي وي یار کیلو خو ورلم پیسې مې ورکې ها پارون چې ډېره پر ځان بده ولګوله هغه د دې را روان د تیارو بیا زه ګپه ترکنستي تش ته دغه سلام نسل دی ته رښت خپله ګپه کو ته دی لکه ماڼه که هرنګه را روان دی ته دی لکه ته ګپه کو السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مه شې شیخ خیر محمد خان څنګه ښه بخیر سلامت یې یاره محمد شریف ته ماته تا زما د محبت سلام نسته سره دی سلام اوس چیش سره بندوز ستا یو د فیصله به هم در کوم تا ولې زما له ده سره سلام نشته دلته اوس ناست دی دا سوچ وکړي شاید د دوی فیصله به در کوي زه دلته دلته رالم ځای فیصله به ور وکړي اصله خبرې له زه د ده فیصله نه غواړم دا نه دی دا بلکل په هېڅ هم نه ارزي د سره زه بلکل فیصله نه کوم خو تا ولې زما له ده سلام نشته تا ما ته بل څه وویل تا زه دوی ما داسې هیله کړې دي داسې زه کار نه لرم نو دوی خو دوی په هېڅ هم نه ارزي له ده سره خو زه نه فیصله کوم نه زما د فیصلې دپاره راځه وروره ستا له مخه د ده نمبر ما له موبایل یې ډیلیټ کړو د ده سړي زه ګرځه ګایږم نه ګایږې سره نه ما په تا څه کړي دي څنګه تا به ما څه نه دي کړي نه ما تاسو ښه کړو تا پیسې پسې رالېږلي تا ویلې زه له دغه سړي سره زما پیسې واله زه ښه غواړم نه بد غواړم ما سره د کار نه لري زما نمبر ما تاسو څه بد کړي دي ما خو پر ډېر ښه موقع پیسې درکړې نه ما دا سوچ نو ما خو تاسو د ښه مقصد دا دی تا په یاري دوستي کې ماته ته زما یار یې دا پیسې در واخلې ضرورت به بیا د دغه کم ضرورت ته په بازار په روټلانو شروع دنیا دپاره کله مو ویل دا خبره ما دا ماته دغه سړي ماته ودولې ولده دا پیسې ورله د دغه سړي زه هېڅ نشه منم نه ما سره د کار لري نمبر یې ډیلیټ کړ دغه سړي وماته وویل تا ماته نه وویل څنګه ما ته وله ته کښېنه تا ماته نه ویلې تا ویلې زه د پیسې راکړې ما ته ویل ما سره د هېڅ کار نه لري زه بلکل ملګری دی نمبر یې ډیلیټ کړ تا ماته نه ویل هارون راغی تا دې څه وویلې و ماته ویلې ورور دا سړی د یوه کار نه نه دا خو دا زموږ مابین کې خو دا غلط خبرې دا کله چې زموږ مابین کې خوابدي راغله خو ګر سال الله سره خدا دلالت رابینس بس محمد خان بس بس تیلک زما یې ولې یا دا په هېڅ هم نه ارزي دا هېڅ هم نه ارزي ګورو دا زما سره مابین کې چې کومه منافقت شوی دی زما سره مابین کې چې کومه زیاتي خبرې راغلې دا ګر د ده له لاسه وایي زما سره مابین کې چې څه مجلس وي دا خو ګر دا خبرې ده کول ما ته یو خبر راړه تا له بې بله در
تا زه معذرت غواړم معذرت تا خو زه معذرت غواړم ما تا په غلطۍ مې کې غواړم راغلی خبره دا ده چې ما تا غلطي و چې ما تا په خپل حال سره کړې وه حال مو سره کړی وای دغه سړی په ما باندې راته محمد خان ما په تا پسې خبرې کړې زړه مې درځه باد سوی په تا کې دا یو عیب نشته هغه سړي زه دومره غوسه کړی وم داسې خبرې راته کړې وې ما په ستا سترګې نه روڼېدې په دا بازار کې به مګر څه مخ درته چپه کړې بله ګلۍ به سم هغه مسران یې سپین ږیري مسران اولني یې دوه به سره جوړ شي که دریم نه ما بیا نه ووځي موږ خو دغه دریم وایو چې زه یې خپله دغه رنګه کړې ولم ورور دغه سړي اوبو ته موږ درولو خدای فضل شو اوس هم سر په خلاص ورور ده اوس بس اوس به هغه یاري وي هغه به ما ته انشاءالله خدای کو زما لخوا به یوه زره کمې به نه راځي